اوس دا کوشش دی دا د غربي دنیا دا د جاهلیت دنیا اوس دا کوشش کوي مسلمانانو منځ کې یو بې اعتمادي راولي. لویه د ناکامۍ د مسلمانانو د کامیابۍ د دې غربیانو د دې کفارو هغه دا ده چې مسلمانانو منځ کې بې اعتمادي راولي، بالخصوص په امارت کې بې اعتمادي راولي. خو تاسو علماء کرام یاست، د دې مخه هم تاسو نیسئ او د مسلمانانو ذهنیت هم تاسو جوړوئ او دغه اسلام او دغه دین په دغه وحدت او په دغه نظام باندې چې الله پاک جل جلاله ساتلی دي د دې تداوم هم تاسو کوئ. تاسو علماء کرام یاست. مابینځ کې به نیت به اخلاص وي. هر عمل چې زه کوم یوازې د الله پاک د دین رعایت په نظر کې نیول، د الله رضا په نظر کې نیول، مخلوق ته هیڅ توجه نه کول، دا تحدیث د نفس، دا وسوسې، دا غلط فکرونه. هر څوک چې یو عمل کوي دا د په نظر کې نه نیسي چې مخلوق به څنګه شي او مخلوق به خوشحاله شي، خلک به خوشحاله شي، دا به وشي. ګورئ الله پاک جل جلاله دا انسان قدرمن پیدا کړی دی، ولقد کرمنا بني آدم، او بیا مسلمان الله پاک څومره عزتمن پیدا کړی دی. نو پکار دی چې دغه قدرمن انسان مسلمان په دې باندې خوش نشي چې د یو بې قدرته، د یو عاجزه، د یو خوار کس بندګي اختیار کړي چې هغه بندګان ده. پکار دی چې د ځان دپاره لکه چې الله عزت ورکړی دی دغسې معزز معبود د ځان دپاره خوښ کړي چې الله جل جلاله وکړي.